السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو که تاسو خپل یوټیوب چینل ګرو کول غواړئ او په ډیر لنډ وخت کې تاسو خپل د یوټیوب چینل مونټایز کول غواړئ نو دا نننۍ ویډیو ستاسو دپاره ده. دوستانو که چېرې ستاسو د یوټیوب چینل مونټایز وي یا ستاسو د یوټیوب چینل مونټایز نه وي نو دا نننۍ ویډیو ستاسو دپاره ده. ولې چې په دې ویډیو کې درته زه یوه داسې طریقه درښایم چې د هغې د وجې نه به ستاسو د یوټیوب هر یو چینل ګرو کیږي او ستاسو هر یوه ویډیو باندې به بلهاشي ویوز راځي. دوستانو د یوټیوب چې کوم کی پوینټ دی په هغه پوینټ باندې زه تاسو پوهه کوم چې د دې د وجې نه تاسو بیا دوه درې چینلې هم په یو وخت کې مونټایز کولی شئ او د یوټیوب دا سفر تاسو لنډولی شئ او ډیر زر تاسو د یوټیوب په دنیا کې کامیابي موندلی شئ. نو دوستانو زه ویډیو طرف ته او په ویډیو کې درته پریکټیکل دا څیز درښایم چې څنګه به تاسو په دې طریقه باندې کار کوئ او څنګه به تاسو ته ریزلټ میلاویږي. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چېرې تاسو زما د یوټیوب په چینل باندې نوي یئ نو زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن پریس کړئ ولې چې په دې باندې زه ډېرې زیاتې انفارمیټیو ویډیو جوړوم چې هر یو ویډیو تاسو ته په وخت باندې در راسي. او که چېرې ویډیو د باندې ښه لګي نو ویډیو لایک کوئ او د خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کوئ. دوستانو څنګه چې مونږ او تاسو ته پته ده چې کله مونږ په یوټیوب باندې کار شروع کړو نو په یوټیوب باندې د ټولو نه اولنی څیز کنټینټ اپلوډ کول دي. بیا هر یو کنټینټ کریټر دا غواړي چې مونږ خپل 4000 غنټه واچ ټایم او 1000 سبسکرایبر زر تر زر پوره کړو نو زمونږ د یوټیوب چینل به مونټایز شي. خو د بدقسمتۍ نه ډیر زیات کنټینټ کریټر داسې راځي چې هغوی 1000 سبسکرایبر او 4000 غنټې واچ ټایم نشي پوره کولی او په کلونو مهنت وکړي او د مهنت نه بعد هم بیا د یوټیوب دا لاره پرېږدي. نو هغه یو اهمه وجه ده او یو اهمه غلطي ده چې د هغې د وجې نه ستا د یوټیوب چې کوم ریکوایرمنټ دی 1000 سبسکرایبر 4000 غنټې واچ ټایم هغه نه پوره کیږي. اوس زه هم ویډیو جوړوم او بل کنټینټ کریټر هم ویډیو جوړوي. زما 1000 سبسکرایبر پوره کیږي 4000 غنټه واچ ټایم زه په یو کال کې یا په شپږو میاشتو کې پوره کولی شم. بل یو کنټینټ کریټر هم دغه شانتي ویډیوګانې اپلوډ کوي خو هغه په یو کال یا شپږ میاشتو کې دا کرایټیریا نشي پوره کولی بلکې په 2-3 کالو کې هم هغه واچ ټایم نشي پوره کولی. نو د هغه د وجې نه هغه بیا د یوټیوب سفر پرېږدي. نو د دې وجه دا ده چې مونږ څه اهمه غلطي کوو یو ورکوټیشن غلطي ده خو د هغې د غلطۍ د وجې نه زمونږ د یوټیوب چینل چې کوم دی نو هغه بیا مخې ته نه ځي پرمختګ نه کوي. زیاتر کنټینټ کریټر داسې دي چې په سټارټ کې د هغو په ویډیو باندې ډیر زیات ویوز راځي خو چې څومره ټیم کیږي نو د وخت مطابق د هغې ویوز سبسکرایبر کمیږي حتی چې د هغې یوټیوب چینل بیا ډیټ شي په هغه باندې بالکل ویوز نه راځي. نو د دې ټولو مسلو یو حل دی. دوستانو که چېرې تاسو دا کوشش وکړئ چې زه به 1000 سبسکرایبر 4000 غنټې واچ ټایم دا په کومه طریقه باندې پوره کوم. آیا زما ګول دا دی؟ بالکل ستا ګول دا نه دی. 4000 غنټې واچ ټایم 1000 سبسکرایبر دا بالکل ستا ګول نه دی. که چېرې تا دا خپل ګول وګاڼه نو ته د یوټیوب په چینل او د یوټیوب په دنیا کې ته ناکامئ. د ټولو نه اول به ته خپل ګول آډینس ګڼې. دوستانو څومره چې غټ غټ یوټیوبران دي هغوی تمنیل هم داسې بهترین نه وي د هغوی ټایټل بالکل داسې کریکټ نه وي لکه څنګه چې په سټارټ کې مونږ کوو. هغوی د ویډیو دپاره ریسرچ کوي کنټینټ اپلوډ کوي خو که د هغوی هر قسمه تمنیل وي یا د هغوی په ویډیو باندې تمنیل هم موجود نه وي نو بیا هم د هغوی په ویډیو باندې ویوز راځي. دې مطلب دا دی چې هغوی آډینس ځان طرف ته متوجه کړي چې کله هم ته په یوټیوب باندې کار کوې نو د ټولو نه اولنی او اهم څیز ستا چې کوم مین ګول هغه ته خپل آډینس په ټارګیټ کې او آډینس به ته داسې ټارګیټ کې چې آډینس بیا تا غواړي تا ګوري په هر یو پلیټ فارم باندې نو ته به هله کامیابي. که چېرې ته دا سوچ وکړې چې زه به 4000 غنټې واچ ټایم پوره کړم 1000 سبسکرایبر پوره کړم نو د دې نه مخکې ته دا سوچ وکړه چې دا به زه پوره کوم په آډینس باندې. نو چې کله آډینس راشي زما ویډیو ګوري نو هله به زه دا کرایټیریا پوره کوم. اوس به آډینس زه څنګه راولم او خپله ویډیو به آډینس ته څنګه رسوم. نو دوستانو د دې دپاره اهم څیز چې کوم دی نو ستا کنټینټ دی. اوس که تاسو فرض که په دې ویډیو کې په دې څیز باندې تاسو عمل وکړئ چې یاره زه به خپل آډینس څنګه ټارګیټ کوم او خپل آډینس به زه څنګه مطمئن کوم چې هغه ما د وخت ضرورت خپل ضرورت وګڼي او بار بار راشي زما چینل ته او زما په چینل باندې هر قسمه ویډیوز وګوري. نو د دې مقصد دا دی چې ته به په خپل یوټیوب چینل کې چې ته په هر یو کنټینټ باندې کار کوې نو ته به کوشش کوې چې د خپل آډینس چې کوم
ټارګټډ پوینټس دي هغه به ته بالکل ډسکرایب کړې. لکه مطلب په نننۍ ویډیو کې زما پوینټ دا دی چې زه به خپل چینل څنګه ګرو کوم. نو د دې دپاره آډینس ریټینشن به ته جوړې چې آډینس راشي ستا ویډیو وګوري چې د بلې ویډیو نوټیفیکیشن راشي هغه سکیپ نه کړي بلکې هغه هم وګوري او هغه دا اندازه واخلي چې یاره په تیره ویډیو کې په دې دا کنټینټ کریټر ډېر بهترین آیډیاز راوړي، بهترین انفارمیشن راوړي. نو چونکې دا اوسنۍ چې کومه ویډیو ده نو دا هم بهترینه ویډیو ده، دا هم زه ګورم. نو تاسو کوشش کوئ چې آډینس کیچ کړئ او آډینس داسې په خپل ګریپ کې وساتئ، هغوی له داسې معلومات ورکئ چې هغه ستاسو تږي او تاسو په هر یو پلیټفارم کې وګوري، ستاسو کنټینټ پوره وګوري. نو الګوریتم به بیا ستاسو ویډیوګانې پوش کوي او 4000 غنټې واچ ټایم 1000 سبسکرایبر دا بالکل په اسانۍ سره یاره په 3 یا 4 میاشتو کې دا سیزونه بیا پوره کیږي. نو کوشش وکړئ چې خپل آډینس په داسې طریقه باندې کیچ کوي چې بالکل هغوی مطمئني ستا د کنټینټ نه او د هغوی چې کومه تنده مطلب هغوی چې ستا نه کوم سیز غواړي نو پوره تاسو هغوی ته هغه سیز وښایئ. په دې وجه به آډینس بیا 24 غنټې ستا سره موجود وي او ستا چې کومه ویډیو نوټیفیکیشن راځي یا ته ویډیو اپلوډ کوې یا ستا تھمنیل ګوري نو هغه به کوشش کوي او ستا ویډیو به ګوري. نو په دې وجه باندې چې ته خپل آډینس مستقیم وساتي او خپل آډینس سره ته کنیکټ اوسي نو ستا د یوټیوب چینل به ډېر زر مونټایز شي. نو دوستانو دا نننۍ ویډیو د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. څه قسمه مسله تاسو ته درپېښ وي د یوټیوب په باره کې، AI په باره کې نو تاسو کمنټ کولی شئ. د الله په امان.